خدای بندگانو خدای نه ویریږئ د خدای یاره وکړئ. مولانا تھانوی لیکلی دي چې یو ولی سلطان الاولیاء به ورته داغه زمانہ کې یو عالم و قاضی ضیاء الدین به ورته سلطان الاولیاء تبا ستار غږېده. ستار میتار دے بازی بزرگانوں غگولے دے چشتیائی طریقہ کی دوپڑا نوے قوالی سچا کم کرنے ہے سچا کم ان کو کہ میں بیا ہوئے دا خلق مانا خپکی گی ہوئی تو سچا کار کوم الکه سچا کار کے خدای دے ورک وی جی قوالی زمون مالک ته سړی ضرور وادو ما ته وی جی مولانا صاحب ته بخامه خارازي او دا سره مې راوسته دي چې سوچا ناتونه بالکل سوچا نور څه باندې ما ډېر راخد ا د شپې چراوستو زمون سروانانو مالک کې اوسیدونو یو لوی میدان دی پاره کې تخت داسې جوړ کو او سوچا کار چې شروع شو دبلی دی او باجی دی او دالین دی او پکې او مونې راو میدان ته شو لوی د میلو غوندې ساري پرېخه ګیره میره نو آرا پاسه دو نو ناتی شروع کو نو خیر شپاوا تیرہ شو سار منس کے اٹیکدار تمام ماتوی چی بیگا سوا دے ورے دے مال دیر خو مالدان پا سور آوستے ہو دا دم وی چی جی دا دے یو شپی ₹10 زکا چی سیزونا سوچا ہوئی سوچا سیزونا ماوا توی چی پا دینے پوئی کا چی دا دا چی کم نات میں دا دیر سوچاؤں کا قرآن دیر سوچا دے وی جی قرآن دیر سوچا ما ټیکدار صاحب کې نظر ته چې یو سورت د قرآن درته وایم مال ₹10 مرا کوي یو سل راک ځکه چې داغه نه زیات سوچا سي درته زه ویل ته پرې دا کنو اوس بل طرف ته خبره ماړه بل طرف مونږ په داسې ملک کې اوسې یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي مونږ د سیمل کې عزیزانو هغه شی چې کوم ستا نفس غواړي سوچا دی چې کوم شی ستا نفس نه غواړي هغه ته نږدې نه راځي قرآن نه عظیم تعریف او نعت د محمد رسول الله بل څه کې دی شي قرآن خو ټول راغله دې د پاره ده چې د سردار صفت کړه تاسو خیال راغی قاضی ضیاء الدین مرګرو تبوي چې دا سلطان الاولیاء چې ده چې دې مردار ته نږدې نشي ستار غږی ورخج یو ورځ مرګرو ته راځي ورپسې وهمنن مجلس تورغه چې کېناستو ستار غږی دو قاضی ضیاء الدین چې سلطان الاولیاء پاسې دو حال پر راغی قاضی ضیاء الدین ورپاسې دو دې مړی نه وړي په دې اسمکه ورځي سبا ورپسې بیا لاړ چې بیا سلطان الاولیاء پاسې دو بیا ورپسې قاضی ضیاء الدین پاسې دو په دې اسمکه په درېمه ورځ بیا ورپسې قاضی ضیاء الدین لاړو چې ورپاسې دو د مړی نه وړي و ډېر زور زور یې وکړ خراوي نه غورځول واپس چراغ زیته مرګرو وی قاضی صاحب ته چې صاحب 2 ورځې دی راو غورځولو دا په درېمه ورځ دیواله راو نه غورځول وای بس پرې دی وای نه حال بوي وی پړومبای ورځ چې ده پاسې دو او زه ورپسې ورپاسې دم نو د روح اول اسمان ته پرواز کړي نو زما رسایم اول اسمان ته کې دی شو راومې نیو د زمکې مې وش په دویمه ورځ چې ده بیا پاسې دو نو د روح سدرۃ المنتہا ته پرواز کړي نو زما رسای التم کې دی شو التل مې راونی او په دې زمکه مې او په دا درېمه ورځ وې په درېمه ورځ چې ده پاسې نو د روح د سدرۃ المنتہا نه تیر شوی زه چې وایم التیسار کړې شم چې قاضي صاحب دې زنه مخ کې ته نشته دا د قاضي ضیاء الدین علم دی دا د سلطان الاولیاء بزرګی دا اندازہ کوا مولانا تھانوی دا واقعہ ډېر جزم سره لیکي چې سورځ تیرې شوې قاضي ضیاء الدین بیمار شو سلطان الاولیاء تپوس تراغه چې تپوس تراغه خبر ورغی چې صاحب سلطان الاولیاء ستا تپوس تراغه ویل ورکه کا ستارونه اوري په تاسو وخت کې زده د مخ ګور
ورته چرانش سلطان الاولیاء ته چې دا سوال جواب راغی نو هغه ورته وی چې صاحب قاضي صاحب ته وایا چې زه دومره بې ادبه نه یم چې ستار اورېدو عقیده مد نظر ستا تپوس ته راغلی نه والله په خپل ځای کې مې د ستار نه توبه وویسته او بیا ستا کور ته راغی چې قاضي ضیاءالدین ته دا سوال جواب راغی نو هغه خپل پټکی ورکړو وی خله چې توبه یې وویسته نو دا پټکی د دروازې نه تر ما پورې ورته وغوړوئ چې زما په دې پټکي خپې کېده ماله علم هم داو ولایت هم داو بزرګي تاسو خیال راغی نو هغه دغه اولیاء دي چې د چا متعلق مولانا روم وایي چې الله سره که څوک کېناسته غواړي د دې خلقو مجلس کې دي کینی ځکه د دوی مجلس بعینه د خدای مجلس هغه اولیاء نه دي چې د چا بل خبر دا واوري ډېر داسې پیران صاحبان دي چې هغه خلک کور ته نه باسي او زنانه ورته راجمع کی او پچا خزه لاس وهي څوک ولا لاس ورکی څوک ولا په دې ګوډم سر کی دی په حال غوندې راشي داسې کنه جی درش په تکال عمر د پیغمبر کې درش په تکال عمر کې دا چرته نه ده ثابته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پردای خزه تلاش ور کړي په درش په تکال دا ورېدو درته نه ز ارشه پسترګو ګورم پسترګو اوس خو تاسو زما کور ته خزه راسته وي د گنج نه او د لاورای نه او د اشنغرای نه چې د بجلیګر مولا کور کې وګوره د دلونه کالج کې سبق وي بنی اسرائیل تاسو نه امدا امید کې دی شي بجلیګر مولا لونه کالج کې سبق وي نو خزه راسته وي چې زما کور کې زنانه وګوري دا څوک راسته دا څوک راسته چې د چا خزه ترکایس د چا خزه انبر سرای میخي دي د چا خزه د صدر روډ غواګانی دي راسته وي کنه بیا زما کور ته خزه جاسوسان راسته وي چې په کوټو کې ګرځي چې د کار ټلویزیون کم ځای کې پروت د ټي وي بد وای د کار ټي وي کم ځای کې پروت راشه وګور زما لور کالج خو څه کوي که ادنا پہلی جمعات موم ثابت کړه چې زما لور په سکول کې ویلي نو په خرابه سور شم او ګیره بکاله کړ پہلی جمعه زما کور ته چرته په خطا کې د بل چا ټلویزیون زما په دروازه نه وتی نو په خرابه سورېګم او ګیره بکالوم کینی دا چې څوک وای خدای دې دوی په خزو شرم زه چې څو دا زما ایمان دا زما دین دی دا زما مذهب دی کم شي چې زه بد وایم ان شاء الله به زما په کور کې نه اب نه ټي وي مستقله سینما ده وی سی آر دا خو بزرګی ده ځکه چې د شریفانو په کورونو کې پروت دی د معذبینو په کورونو کې پروت دی نه نه خلک وایي چې دیوبندیان اولیاء نه مانی چې ټول شپه وی سی آر ته ناست ټي وي ته ناست پردي سنداګان بربند پهلوانۍ کوي ورته ستا ځوانې ښځې لونه ناستي زه تاسو پرېږدم دا خو یو پېښور دی چې ټول پاکستان را جمع شي او په کوړی مې کېږي او کیمه مې کېږي والله کې پرېږدم زما مرګ دا ما دپاره مقدر دی زه به یو ورځ مړ کېږم هره طریقه چې خدای زما په تقدیر کې لیکلي هغسې به مرم موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی ٹھیک خبروں میں کڑے نہ د پاکستان حکومت چې ترسو قرآنی نظام په دې ملک نه راوسته د پاکستان حکومت میں په یو کوډای نه غسته دی او نه بیوانه د قوم بچی په بمونو الوتی کباب شوی په هسپتال کې پراته دي او ته لګیا یې کابینه جوړه د ملک ته د کابینو ډېر ضرورت دی د ملک ته د وزیرانو ډېر ضرورت دی که د ملک ته د امن و امان ضرورت زه ولې په خپل کور کې په آرام خوب نشم کولی تېرو ورځو کې دی شوشه پرېږده تھوڑا ګروپ راوته په دې پېښور کې د مالو کې غریبان
څوکیداران او الکانو په ټوله شپه څوکیداری کوله چې پته نه لګدا بیړه تباہ وي دیوال ته پرت کې کټوره نال مار کړ مونږه زمون مالک کې ټوله شپه بالکان ټوپک پلاس کړ دې یو شپه نږدې زويشته اټوړه گروپ ته اوس اټوړه گروپ خبره لګه سره شو اوس بمونه راوړ خبر بم نه غلاس بش ولې دیکھو وګوره د دې علاج دا نه دی چې پولیس والا لرشي پاسپورت سچل دی کا وای سچل دی ویجی دا مریضانو کتو ته منسٹر راځي راځي با خلق ولې ټیل وهي ہوش کوا نوراشي ورته د سودري څنګه د دې پښتني مثال درته وایم وکه دې ماته غوړ بیزو چې زخمی شي بیزو پیژنې شادو بیزو چې زخمی شي نو دا نوري بیزوګانې تپوس تراځي چې دا نوري بیزوګانې تپوس تراځي نو د دې زخمی شوی بیزو په دې زخم کې ګوتا واچي دا پښتني والا بیزو نو دا په زخم لګرا زیات اعلی شي بل بیزو راشي اغلاره شي بل بیزو مړه چې لسته بیزوګانې تپوس ترازی کنه په پښتنو یا زخم دومره راوسته بیزو مړ او صاحبہ ز بیمار غرق شوم کور مې وران شو او تراغي پوسی دیکھو وګوره تپوس باندې کار نه کیږي سوچ پدیو کوي چې دا کار کیږي ولې زمون ملک ولې د دې افراد تفریح شکا دا کار کیږي ولې علاج وګوره اسپیټال کې زه پروت یم سړی نیولې ټول راګدم او ډاکټر راشي او ماته وایي چې څنګه دا ډاکټر د وجلو دی کنه تړون دی ګوري چې سړی نیولې کم بخته چتا ناول جین ستلو وا ګولې راوړل تماته څنګه علاج تجویز کا نو د ډاکټر کار د مړی تپوس نه دی د ډاکټر کار د مړی د مرض علاج تجویز کول دي ما خبر پوهیږئ د حکومت کار دا نه دی چې کیمرامین ځان سره ګرځوا چې زار چرته کینم زما فوټو وباسا چې په اخبار کې راځي نه د حکومت کار دی چې د ملک علاج تجویز کی چې د ملک دا کار کیږي ولې زه غلط وایم ولې کیږي مونږه ولې دا افراتفری شکاري ولې ما سره دا کار ولې کی مونږه دیوبند سره تعلق لرو او زمونږ په دې ملک بعض حضرات آغا وای چې دا دیوبندیان وابیان دي الکه مونږ وابیان نه یو سنیان یو وای نه دا وابیان ولی وای دا اولیاء نو چې څوک اولیاء نه مني نو هغه وابي نو لا محاله دا دیوبندیان وابیان اوس کدي خیال کړئ اولیاء نه دا خلق پیژني چې دا څوک وای چې دوی اولیاء نه مني او نه اولیاء هغه خلق پیژني چې چا واورېږي چې دوی وای چې دا اولیاء نه هغه د پوس پرې کړو کار دی عزیزانو باس بوس پدې کو پدې مجلس کې چې ولی وای څتا قرآن د ولی تعریف څه کړی دی او بیا کرامت څه ته وای بیا معجزه څه ته وای بیا ولایت او بزرګي روح سره تعلق لري نو پدې مجلس کې با خوځینا یو دوه ټکی به تاسو ته خیر بیا به تاسو ګرځئ لکه یو انجکشن میں یو ځلې والو چې ابراهیم علیه السلام چې قرباني وکړه هغه چاو خوړې نو دا ټول چوم کېده چاو خوړې لکه چاو خوړې ونه هغه چاو خوړې آیو تورغلی دی هغه ورته هغه بجلیګر مولا وخوړې دا په سغم دی اړولې چې هغه چاو خوړې اوس موږ څه خبرو چې هغه چاو خوړې معلومات پته ده چې هغه چاو خوړې وګوره کړه
دا مولاتوب خو یوازې دا نه دی چې ځان نه دې لواڼی غوا جوړه کړې ده رنګ ټنګ جوړ کا او ټوکرای کېږه کتابونه وګوره که دا پکې شته نو یو ټکی به درته خیر بیا تاسو ګرځئ او آسان ټکی عزیزانو اول په دې باس کوو چې قرآن کې راغلي الا ان اولیاء الله اول دا الا حرف چې دی دې ته په عربي کې څه وایي بیا ان ده دې ان ته په عربي کې څه وایي دا خو اسانه خبره ده عوامو کې راپاسا الا ان اولیاء الله لا خوف خدای پاک وایي په دوی به خوف نه او دا دیوبندیان چې دی اولیاء نه الا څه شی دی او ان څه شی دی بیا لا خوفن کې دا لام څه شی لام په عربي کې په څلور قسم راځي لا نفي لا نهي لا نفي جنس لا مشابه بلیسا الګو طالبانو بلم پکې څه شته پینځم کوم دا څلور دي وای اوس پینو پټکو والا پینځم خو پکې نشته لام عربي کې څلور قسمه دي لا نفي لا نهي لا مشابه بلیسا او لا نفي جنس لا خوفن کې دا لام کم لام دی کلای نفی جنسی نو عربی دی چرته بوی کړي دا د لای نفی جنس مدخول څنګه تاسو پوهیږئ په خبره پوهیږئ بنه خو اسې زده کوي نور په 16 15 نه یي خیال امراغی دی اسې زده کوي چې لا خوف لای نفی جنس نه دی ځکه چې د لای نفی جنس مدخول څه شي منصوبی لا رجل فی الدار نہیں لا رجل فی الدار دا لفظ لا نفی جنس نو زما عزیزانو بیا خوف د قیامت په دوه قسمه یو خوف من الله دی او یو خوف طبعی دی قرآن کریم الا حرف تنبیه دی اگاشا اے پیغمبرہ ان اولیاء اللہ په تحقیق سره دوستان د خدای ولی معنا څه شي ټول وای ولی معنا دوست د خدای دوست د خدای نو دوستان د خدای اول نمبر پیغمبران دي ٹھیک ده دا الله نه بعد اول نمبر دوستان چې دي دا پیغمبران ورپسې راځه صحابه دي نیکان دي او متبعین د سنت دی دا پس راځه نو لا خوف دا لا نفی جنس نه دی چې پاولیا الله او په جنس خوف نه خوف په دوه قسمه دی یو خوف من الله دی او یو طبعی خوف دی د قران کریم مراد دا دی چې لا خوف پاولیا الله باندې با د الله د طرف نه هیڅ خوف او خطر نه اما طبعی خوف هغه نه به پیغمبرانم بے نیاز نه څه خیال امرا طبعی خوف داغه نه به پیغمبرانم بے نیاز نه په دې څه دلیل دی چې طبعی خوف نه به پیغمبرانم بے نیاز نه عزیزانو په دې دلیل د مسلم اغلو روایت لوی حدیث دا مخلوق به قیامت پر ورځ راشي آدم علیہ السلام ته صاحب غرق شو تباہ شو زمون شفارسو کا اللہ تا چی حساب شوروش اور طرف تا چیزو خوچ حساب شوروش عزیزانو یو ورځ به د قیامت 50,000 کالوی او 50,000 کاله به څنګه د هغه کلونو په حساب دنیا ته چې واچه د هغه یو ورځ به د دنیا 50,000 ورځې وي داغه یو میاش به د دنیا 50,000 میاشتې وي داغه یو کال به د دنیا 50,000 کال دومره لوی ورځ وي آدم علیہ السلام ته خلق راشي چې خدای ته شفاعت وکا چې حساب شروع شي آدم علیہ السلام به ورته وایي زنن د خدای مخه ته ورتل نشما ولی ما په جنت کې د غنم دانا یا غبوټی تنیز دې شوم داغه نه مال حیا راځي نن زه د خدای مخه لا ورتل نشما
بیا به مخلوق راشي نوح علیہ السلام ته ورشي. دا د مسلم لوی روایت ده. وای به ته خدای ته وایا چې حساب شروع شي. نوح علیہ السلام ورته وای مان په دنیا کې چې د قوم نه ډېر تنگ شوم نو خیره مې ورته وکړې. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. قوم ته خیریو کی چې الله د زمکه په سر لوټ اعلان دی باندې په مرګ پرېم دی نو سیلاب او طوفان پر راغی ټول تباہ. زم خدای له شمبخ کې دا براشي ابراهيم عليه السلام مان خیری کړي قوم میں تباہ. موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ته په دې ټولو پیغمبرانو به دا قوم وګرځي او پیغمبران په تبعی خوف کې دومره خوف زدوی چې هغه به د خدای مخې ته د ورتلو جرأت نشي. بیا به دا قوم ټول راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضور علیہ السلام به وی راځي مالا چې کوم اختیارات په دنیا کې خدای را کړیو عامه دنیا کې استعمال کړی نه دي عامه پټ تاسو د پاره ساتنی اوس به خدای ته وایم. تاسو خیال راکړئ. ارض میں داو چې لا خوف طبعی خوف نه با انبیاء هم په امن کې نه. عزیزانو دا زموږ مرګري د دوی دین درته وای د دوی دا دین دی چې یو ځل روح د چانه قبض کړي شي هغه د اسرائیل نه واپس څوک غستې شي. ها نه په زور وای ولی نشي غسته ولی ګوري چې غستې شي کنه. یو زویو د بوډای د پیر صاحب یار لاس پنام ورته ولاړو خدمتگار لاس پلاس بغرزي د دوی سره دواړه خلقي وی دیدن ته امیدوارا. یو ورځ پیر صاحب وته د کورا دال کم بخت مړکو خبر لاړو لوی پیر کار د خړش چلوی پیر راغه ودرې د یار سر تا په افسوس او په ارمان ود بهر تا. دا بوډای مې د پیر خپو کې غړې دلا په افسوس او په ارمان بجړې دلا. نو بوډای ویلې پیر صاحب ویلې چې بوډای ته ولې جاړې خلقې واړه د مرګ په لوري لاړې. اوس بوډای زړه دې کته صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. ما ته وکړې څه اخلاص شو خدای دې خیر کړي. نه نه مکه نه منډه کوي څه چالو شو دیکھو وګورئ. نو پیر صاحب علی بوډای نه دې کته صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. نو بوډای ویلی زما زړه کله صبرېږي د فرزند غم مې پزړه باندې وریږي. بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایی شو په وم اسمان داخل خلق لوی پیر شو چې د وم اسمان د پاسه وکاتنا اسرائیل د پوړان دي تیرې دنا. نو بیا لوی پیر ویل اسرائیل او تو درېګا سوال جواب در سره کوم ما یریګا. اسرائیل ویل زدا سی الک نیما زپزور کی هم دتا نازک نیما. بیا لوی پیر ویل دالاس کی هم ستاس دی اسرائیل ویل دا روحونه ټول پرات دی. نو بیا لوی پیر ویل چې یو روح زما د یار ته مال راکا نو روحونه پتا دې تر نه جدا کا. اسرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوبارا پما حکم شوه د کردګارا. نو بیا لوی پیر ویل تولی کوي شور اوس د تازی نه به واخلم پزور. نو لوی پیر می ورته واچولو لاس یو د پاسه سر روحونه تکړه خلاص. اسرائیل الته د غم په جړا سر شو په طرف باندې روان د پاک اکبر. اسرائیل ویلی اے رب په ما خونن شوی د ناپسندا. پاک اکبر ویلی یو روح به دې ورکړیو چې د وم اسمان د پاسه راغستړیو. ورشه ورته وایا چې یو روح دې د خپل یار ته نه جدا کا نو روحونه مال بیا په بیرته راکا.
بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې څوک په تخته څوک جنازه څوک په کفن کې همواړه رب ژوندي کړه په یو دم کې پچا غم پچا غوغا پچا خندا شوا حبیب ګلا په شالم کې د سودا شوا دا زمون عقیدی اوس په دې خو پوه شو اوس بدارا ته ثابته وای دا چې روح دې څه شي پیغمبر نه تاسو شو چې روح څه شي دی څه شي دی روح جواب راغی چې يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي تانا د روح تپوس کړی دی روح امر ربی دی روح څه شی دی د دې حقیقت څه دی علامه ابن قیم 900 کاله مخکې تیر داغه علم ټول چې خلاص شوی دی نو آخر کې ویلي دي چې والله اعلم بالصواب علماء محققین روح څه شی اول په دې کې بحث دی چې روح عرض ده او که جوهر ده روح عرض ده او که جوهر ده عزیزانو جوهر دې ته وایي چې هغه قائم بالذات او عرض دې ته وایي چې هغه قائم بالغیر آیا روح جوهر ده قائم بالذات ده او دا بدن عرض ده که بدن جوهر ده روح عرض ده دا دوه ټکي زده کوي نور ځان لمانه بیا تاسو کوي نو زه به تاسو پوهې کوم بدویم بیا پوه شي چې روح عرض ده او که جوهر ده عزیزانو اوس به تاسو وایي چې منطق خبر دی پکې څه راوسته یا د صرف نحوی دا یاد لرئ چاله چې صیغه او ترکیب نه ورځي چاله چې منطق نه ورځي صیغه او ترکیب او چاله منطق نه ورځي غټ خرو او تواله یو پټوله په سره چلوي ا مولا نه ده هغه ته مولا ویل دا لوی حماقت ده مولا وایي هغه چاته چې هغه په صیغه او ترکیب پوي صیغه او ترکیب او منطق نه پیږي ا مولا نه ده قرآن یو سره دومره نه پويږي چې زائدون قائمون کې حمل څه شی دی او محمول څه شی مبتدا څه شی دی او خبر څه شی او هغه کینی چې پلانې وایي دي پلان وایي دي اولیاء نه مني خدای بنده اولیاء چې څوک نه مني خدای هم نه مني او بیا زما سکار دی زه خپل ځان باندې به صابون ډېرو چې خلاصو په مخ کې مګم ما دې مرګرو سره جګړه کړې تاسو اولیاء کانفرنس ته کا اولیاء جلسه دې لپاره کوي چې مونږه په ځان صابون وګو چې مونږ اولیاء منو نه زمون اولیاء دین او ایمان دی راشي د اولیاء قبرونه درته وخم په دلی کې د اولیاء قبرونه درته وخم په دیوبند کې ورشه د مولانا اشرف علي تھانوی قبر وګوره داغه د ناستې ځای وګوره داغه خلوت وګوره داغه کور وګوره داغه جمعات وګوره زما د خدای په ذات قسمی مولانا اشرف علي 900 کتاب لیکلي 900 تصنیفونه کړی 900 جمعات دا ما سره ناس مرګري دا ټول په تنبون کې د شپې دا وخت ورغلي هغه جمعات لکه ستاسو د کلو جمعات دي هغه برندګي تاسو د بوجای چټای پکې پرتاوا چې دیو په ناستو هغه خلوت چې دیو پکې کې ناستو ما غوندې غټ سره ورننوتم نشو پکې ختمه دا خلوتو مراقبه چې ډېری کړې مراقبه دا څه داسې چې 24 غنټې به په دې زړه نظر او زړه د خدای کورو نو دا څه داسې کوک شوی تاسو خیال راغی نو کمالانا
अशरफ अली थानवी गुंदे वली नो, मौलाना रशीद अहमद गंगोही गुंदे वली नहीं, मौलाना कासिम नानूतवी गुंदे वली नहीं, मौलाना महमूदुल हसन गुंदे वली नहीं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी गुंदी वली नहीं। वल्ला प देवबंद की और सरीना में दासी रुमाल अगस्तो रुमाल मातवी क्या आप पाकिस्तान से आए हैं? माई जी हां। वे आप जरा बैठ जाए, आपके चेहरे से मैं कुछ महजूज हुआ हूं, मेरे साथ कुछ बैठ जाए, मैं चाय पिला पुख्तनी शुरू करे। मां देवी चित्त खुशपिनगिरे सरे मौलाना मदनी से सरदी मुलाकातों ने शहीद मां देवी च मुलाकातें तो दरकिनार, मुझे खुदा लायाजाल की कसम कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी बैक हुआ 10-10 जगहों में तबलीग करते हुए देखे गए। बैक हुआ उम्मा दस पे अत्ता वजीदी दौखार किम लगिया दे, पबो किम लगिया दे, चारसदा किम लगिया दे, सरडेरों किम लगिया दे, सदर किम लगिया दे, पेखावर किम लगिया दे, बैक हुआ पल्लस लस जैनू की लीदल शवे औलिया ब्यादा मौलाना थानवी नन